ملګرو تاسو د موبایل په سیټینګ کې یو داسې پټ سیټینګ هم شته که چیرې تاسو دغه سیټینګ آن کړئ نو تاسو په موبایل کې به یو پټ ټرانسلیټر راشي چې په دغه سره تاسو په واتس اپ میسنجر فیسبوک په دې کې بیا میسجونه ټرانسلیټ کولی شئ. اوس د دې سیټینګ نه به تقریبا ډېر خلک نه وي خبر خو دا کم یو سیټینګ دی تاسو به څنګه کوئ د دغه نه مخکې دا ویډیو د ځان سره سیو کړئ او مزید دغه شان ویډیو کتلو لپاره اکاونټ ضرور فالو کړئ. را به شي په خپل موبایل کې به سیټینګ راواړوئ. په سیټینګ کې به تاسو بالکل ښکته راشئ. دلته دا یو اپشن دی فولاکس په دې به تاسو کلیک واخلئ. دلته به تاسو سره دا اپشن نه واخلي سمارټ ټرانسلیټ په دې به کلیک کړئ. چې څنګه هم کلیک کړئ دلته به تاسو سره سمارټ ټرانسلیټ سره سایډ ته یو بټن راشي نو دا به تاسو سره دغه شانتي اپ وي تاسو به یې آن کړئ. چې څنګه هم آن کړئ په دې سره به اوس تاسو په واتس اپ میسنجر یا فیسبوک یا بل یو ځای کې میسجونه چې دي هغه ټرانسلیټ کولی شئ یا تاسو لیکئ نو هغه هم ټرانسلیټ کولی شئ. په اسانۍ سره تاسو دا ټرانسلیټر چې دی استعمالولی شئ. دې دپاره به تاسو ته څه قسمه د اپلیکیشن ډاونلوډ کولو ضرورت نه وي. که ویډیو مو خوښه شوه د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. نو آیا تاسو سره دا سیټینګ په موبایل کې شته او که نه او تاسو ته خبر وایي که نه په کمنټ کې رښتیا ووایئ.